ښه راغلاست ګرانو دوستانو. په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه کولی شو خپل ځان او همدارنګه خپله کمپنۍ رجسټر کړو. راځو اګزاکټ خلاصوو، خپل وختنی ډیټابیس خلاصوو او په دې برخه کې پر اکټیویټ باندې کلیک کوو او کولی شو وینئ چې په دې برخه کې موږ د اګزاکټ د استفادې لپاره دوه بستې لرو. لومړی بسته بیزیک ده چې د دې په واسطه تاسې کولی شئ د اګزاکټ څخه فری استفاده وکړئ. تاسې په بیزیک بسته کې 400 معاملې، 400 حوالې، 200 اکاونټه، 10 بیک اپ او 400 میسیج لرئ. او په دوهمه بسته کې د پرمن په واسطه تاسې کولی شئ د اګزاکټ څخه په نامحدود ډول سره استفاده وکړئ. د ایمیل ادرس د رجسټر کولو لپاره پر ساین ان باندې کلیک کوو او په دې صفحه کې پر ساین اپ باندې کلیک کوو. په دې ځای کې خپل نوم لیکو، د نوم لیکلو څخه وروسته د تلیفون شماره لیکو، خپل ایمیل ادرس لیکو او په وروستۍ برخه کې د ایمیل ادرس لپاره پاسورد انتخابوو. د پاسورد د لیکلو څخه وروسته پر ساین اپ باندې کلیک کوو او په دې شکل سره تاسې کولی شئ خپل اکاونټ رجسټر کړئ. راځو پروفایل ته او په دې برخه کې خپل پروفایل جوړوو. د سلیکټ رول په واسطه تاسې کولی شئ خپله وظیفه انتخاب کړئ. پر سلیکټ رول باندې کلیک کوو او په دې ځای کې خپله وظیفه انتخاب کړئ. پر اډمنسټریټور باندې کلیک کوم. د وظیفې د انتخابولو څخه وروسته خپل اوسېدو ځای انتخابوو. پر سلیکټ سیټي باندې کلیک کوو او په دې صفحه کې خپل د اوسېدو ځای انتخاب کړئ. د اوسېدو د ځای انتخابولو څخه وروسته خپله کمپنۍ انتخابوو. پر سلیکټ کمپنۍ باندې کلیک کوو. که چیرې ستاسې کمپنۍ مخکې څخه رجسټر شوي وي، تاسې کولی شئ په دې صفحه کې خپله کمپنۍ پیدا کړئ او پر خپله کمپنۍ باندې کلیک وکړئ. او یا هم که چیرې ستاسې کمپنۍ رجسټر شوي نه وي، نو د خپلې کمپنۍ د رجسټر کولو لپاره ښکته راځو او د رجسټر کمپنۍ په واسطه تاسې کولی شئ خپله کمپنۍ رجسټر کړئ. پر رجسټر کمپنۍ باندې کلیک کوو. په دې صفحه کې د سلیکټ لوګو په واسطه د خپلې کمپنۍ لوګو انتخابوو. پر سلیکټ لوګو باندې کلیک کوو او خپله لوګو انتخاب کړئ. د لوګو د انتخابولو څخه وروسته پر ډن باندې کلیک کوو او په دې شکل سره تاسې کولی شئ د خپلې کمپنۍ د لوګو تصویر انتخاب کړئ. په دې ځای کې د کمپنۍ نوم لیکو. د نوم لیکلو څخه وروسته د کمپنۍ ادرس لیکو. د ادرس د لیکلو څخه وروسته د کمپنۍ ایمیل ادرس لیکو او په وروستۍ برخه کې د تلیفون شمارې لیکو او پر کریټ باندې کلیک کوو او په دې شکل سره تاسې کولی شئ خپله کمپنۍ رجسټر کړئ. او په آخر کې اکټیویټ لرو. د اکټیویټ په واسطه تاسې کولی شئ خپل اګزاکټ نامحدوده بسته فعاله کړئ. نو د اګزاکټ د فعالولو لپاره تاسې کولی شئ د اګزاکټ ګروپ سره اړیکه ونیسئ او په آخر کې غواړو چې د خپل اکاونټ څخه ووځو، نو د اکاونټ وتلو لپاره ښکته راځو او پر ساین آوټ باندې کلیک کوو. یس باندې کلیک کوو او په دې شکل سره کولی شو د خپل اکاونټ څخه ووځو. بیرته اکاونټ ته د داخلېدلو لپاره پر ساین ان باندې کلیک کوو او په دې ځای کې خپل رجسټر شوی ایمیل ادرس داخلوو او په دې برخه کې د ایمیل ادرس پاسورد لیکو. ریممبر می فعالوو او پر ساین ان باندې کلیک کوو او په دې شکل سره تاسې کولی شئ اګزاکټ ته په دوهم ځل سره داخل شئ. د اګزاکټ په هکله نور معلوماتو لپاره تاسې کولی شئ د اګزاکټ ویب سایټ او یا هم د اګزاکټ سوشل میډیا ګروپونو څخه لیدنه وکړئ.